دا لانګي کونجي صاحب هغه بوتلې ټولې مداري په هغه خلکو خرڅې کړي چې پیټار نصب لري چې په کې چرمخ کوي غرض یا بوتلې خرڅو په پاکستان کې رور هغه ډبډبې اور چا راغسته دی چې زما د دونۍ شملې ډېرې خوږي خفه کېږئ ما دا د تعزیت خبره وه خو په کې خولې له راغله که ضیاءالحق لس کاله دا ډول کې ډب 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 دا دی راغی او دا دی را روان دی د خیري په د خدای دا کوڅه ډب وزیرانې په دې سړکونو را خوشي کړي او را روان دی او د خیري غم یې مه کوئ یو پلان د خلکو لاړې دې خولې له راوستو دا قوم دې ته جوړ کړو چې ملیانو صاحبه دا د سود د زکات په پیسو باندې ځای په ځای غلي کړه ملا صاحب چې غږ ونه ملا خو داسې شی دی چې جنازې سره طالبان روان وو ویلې یاره دا سړی ډېر ښه سړی طالب ورته چپ دا خوله دې ماته کړم لا اوس ورته ښه سړی ولې وې چې جنازه وشي هغې نه وروسته به پته لګي اوس ښه مه وایه هغه ویل ښه چې جنازه وشوه سقاط 10 روپۍ ورکړي چې 10 روپۍ ورکړي طالب راغی ویل اوس وایه چې ښه سړی دی هر سړی خپې وغځوي چې مړی دې ته وي دې لوټ ته خو وګورئ نو زمونږ سره رور هغه چلو شو خاتون یې ډېر راکړه سور کافر تم جنتي وویل خر تم اته واړه جنته ورکړي تاسو پوه شوئ په خبره باندې نو څه په مونږ دا قهر بل را نازل یو ملا 10,000 روپۍ په مدرسه کې ورکړي ما لکه دا خو د سود د زکات پیسې دي بې اختیار ما ته چې مال یې راکړي جنس بدل شو مال یې راکړي جنس بدل شو نو په دې ورته عرض کومه چې په دې ملک اسلام نه عزیزانو د هغه مداریانو ډول کې جوړ او خدای ته ګورئ چې یو نصیحت مې پر ورولۍ واورئ مولانا خو لاړو چې څه کړي وو ځان سره یوړه خدای دې هغه ورته اوس په کار کړي الحمدلله چې جانشین یې ښه صحیح درته پرېښی او د پلار برکات چې اوس خدای په ده کېږي او توفیق دې وله ورکړي دا طالبان چې اوس کوم دا ترجمې ته به راغلي ما خیال دی سبا نه شروع کېږي ما په دې لاره تپوس کړی ښه جي زه د مولانا درس تم په روژه کې 2 ځله دلته راغلی وم او 1 ګنټه به مې اورېده طالبان وروڼو ته وایم چې په ورورولۍ یو مشوره در کوم چې د مولانا په تقریر کې د اس ولی او د بزرګ نوم بغیر د رحمت الله علیه نه ما د هغه نه نه دي اورېدلي ما په خبرو پوهېږئ د هر یو ولی او بزرګ نوم به چې هغه اخېسته نو رحمت الله علیه به یې ورسره وي او چونکې عالمو نو په هره مسله باس بیا دومره مدللو چې د هغې جواب به بیا چا نه شو کولی تاسو ته وایم چې ترجمې وکړئ دلته او سبق ووایي او وطن ته راشئ نو په دې چرګانو کې 2 قسمه دي یو اصلي چرګي او یو خسکي چرګي اصلي چرګ چې کوم په ټایم بانګ ووایي په خپل وخت بالغ شي نو د هغه د حلالولو اراده څوک نه کوي او دا خسکی چرګ دی ته وایي چې لا بالغ نه او بانګ ووایي نو خلک یې حلال کړي چې بې وخته بانګ وویلو دا سپېره دی لکه زمونږ د ملک دام رواج دی چې چرګه بانګ ووایي حلالۍ یې وایي دا سپېره ده بانګ یې ووایي هلته چرګې که د خدای نوم واخېستو نو په څه سپېره شو بېخه موږ د چرګانه دا سپېره ده نو وایي دا سپېره ده بانګ یې ووایي ځان نه به خسکي چرګان نه جوړوي اول چې وطن ته لاړ شي د خپل علم اعتبار به قایموئ په خلکو به دا منئ چې زه ملا یم او زه پوهېږم بل به د تبلیغ شکل هغه اختیاری چې کوم قرآن ویلی دی ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن دا کوم څیزونو باندې چې نن زمونږ په ملک تاسو سره نښتي سنتو نه رسته دوا شته او که نشته ټیک دی د دې ښه صورت درته ویم ښه صورت تاسو راشئ دا پیران وګورئ سنتو نه رسته اډو څوک دوا کوي نه او څوک ورته څه وایي نه وجه څه ده چې فرض ته مسله وکړي نو سنتو له خلوتخانې ته ځي تاسو خیال راغلی حدیث کې خو دا هم راغلی دي که نه چې
کورونو نه تاسو ادیرې مه جوړوئ، څه حصه د مونځ په کور کې کوئ. نو سنت او نفل د جماعت نه په کور کې زیات ثواب دی. نو قوم په دې عادت سا که راځئ عزیزانو چې دا فرض په جماعت کې وکړو او دعا وشي، نو سنت الله به کور ته ځو چې د پیغمبر په حدیث عمل راشي. نو چې خلک په دې عادت کې نو دا ستا مطلب به په خپله پکې وشي. ما په خبره پوهېږئ که نه ده داسې؟ کور نه ادیره مه جوړوئ، څه حصه د مونځ په کور کې کوه، دې کې ثواب زیات دی. نو په ځان به پوه یم نه یو تا به حلال کړی او چې ته راپاسې چې دا سنت رسو ده، اوس هغې 2000 کاله کړې ده چې کړې ده صاحب ځان هم غربوي او تا هم غربوي او یو غوبل جوړ شي. په ادیره مانه زه خو جنازه وشي یا په ولاړ الله اکبر الله اکبر صحیح اوچته وایي وایي چې ودرېږه درنه ته تېرې بچي اوچته وه ته مړې زر کوه رستو چې څه کوئ کوئ. زه چرې پرېږدم نه جنازه اوسه پسې اوچت شومه ا د مړي پلار راته وایي چې جي دوام ونه کړه. اوس خلک دي او پکې صاحب دغه ډبډبي والا ولاړ دي نو راته په تاق کي پوهېدم چې په دې جنازه دوی اوس ما سره غوبل جوړوي. غلي غوندې مې غوږ کې ورته وویل، ما ورته وایي چې دا زوی دې ډېر نیک ول د په قبر کې د جنت دروازې د ده انتظار کړي او ملایکې بېختي وځه په دواګانې مه لیټ کوه. ویل ښه مالو کار سر خلاصوه. ویل هلکه زر کوئ چې لاندې سر کوز کړي